رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا مسلمانان ورونو الله تعالی دې متاسو ټول ته خپل رضا نصیب کړي. الله تبارک وتعالى وایي کوم سړی چې متکبر وي او فخر کوونکی وي د اقاربو سره ګاونډیانو سره صله رحمي نه لري، یتیمانو مسکینانو سره رحم نه لري، الله تبارک وتعالى دې سره محبت نه ساتي. د الله محبت دا چې الله بغض ور سره ساتي، د الله بغض دا معنا چې الله عذاب ورکړي. پرون په تکبر کې مسله دا و چې تکبر دې ته ویل کېږي بطر الحق وغمط الناس. کبر لغت کې لوی ته ویل کېږي او په اصطلاح کې انکار د حق نه، سرکشي د حق نه او خلق حقیر ګڼل دې ته کبر وایي. ما پرون په دې اول روز باندې بحث وکړ چې بطر الحق انکار د حق نه دې ته متکبر وایي. یو سړی چا سره حق ده خبر باندې کوی ده چې د پلاني را باندې حق ده، خو بیا هم دی لګېږي هغه نه انکار کوي، دا سړی متکبر ده. خلق حقیر ګڼل، سپک ګڼل دا هم دویم جز د تکبر ده، یعنې دا هم تکبر ده. خلقو ته په سپک نظر کتل، دا خلقو ته چې سړی په سپک نظر په ذلیل نظر ګوري، د دې مختلف اسباب دي او علاجونه هم مختلف دي، خو زه هغه ټول نه بیانوم. کله کله سړی حقیر ځکه ګڼل کېږي چې د نسب اوچت وي، ځکه دا عالي النسب سړی وي، دا بل حقیر نسب والا سړی ځان اوچت ګڼي. یعنې کبر چې پیدا کېږي کله د نسب نه پیدا کېږي، کله د ښې ځوانۍ او د حسن نه پیدا کېږي په لنډ الفاظو، کله مالدارۍ نه پیدا کېږي، کله د علم نه پیدا کېږي، کله د قدرت نه پیدا کېږي، کله د منصب نه پیدا کېږي. او دا د هر شي سبب بیل بیل ده، علاج هم بیل ده. د کبر په هغه کې زه بحث نه کوم چې اسباب د کبر او بیا علاج د کبر، خو کبر په نفسه باندې بحث کول غواړم. پرون ما تاسو ته ویلي چې د ټولو بدو اخلاقو مور او پلار کبر معنی یرسو بیا بخل بوي، او د دې ټولو نیکو اخلاقو مور او پلار تواضع، عاجزي او سخاوت. او بیا یو بل الفاظ کارولي چې ارکان الکفر، چې سړی کله کفر ته رسیږي نو څلور اسباب یې معنی دا میر دي: کبر، عجب، غضب، شهوت. دا اسباب د کبر وو، ارکان د کفر ورته ویل کېږي، یعنې سړی کفر ته رسیږي. تاسو به دا ووایئ چې موږ ته یو بیلګه ووایه ابلیس ولې کافر سو؟ جواب یې راکړئ: ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابو طالب چې د رسول الله تره ده ولې په کفر باندې باقي پاتې سو؟ تکبر وجه وه. یهود چې د رسول الله په کېدل، په خدای قسم رسول الله داسې پیژندل، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، لکه خپل زمانو کې شک وو، خو لیکن د رسول الله په نبوت کې شک نه و. وجه دا و چې متکبرینو کبر یې وکړه. یعنې دا مې درته ثابته کړله چې ارکان د کفر کبر ده. په کائناتو کې د کفر لوی سبب هغه تکبر ده. ابلیس ولې کافر وګرځېد؟ خو انکار یې د سوجې نه وکړه که نه. وی انک خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا زه پیدا کړم د خټې نه، اور نه، تا پیدا کړی د آدم د خټې نه. د خټې مشکلات دا چې لاندې صفر لاندې زور کوي، اور عالی ده، تکبر ده، حالانکه اور خاین ده او په خټه کې عاجزي ده. څو چنده خټه او ځمکه بهتره ده د اور نه، لیکن هغه د قیاس یې وکړه. اول قیاس چې کړی د هغه ابلیس کړی ده او کې ختم سو، تکبر یې وجه وه. یعنې دا مې دا ثابته کړله چې یو د ارکانو د کفر نه کبر ده، سړی کبر رسی. او کبر چې سړی کفر ته رسی، دا کفر به ځینې لوی نقصان وي. که تاسو څه نظر ده؟ غږېږئ
څنګه پیغلی اسې دي کفر نه لوی نقصان شته چې انسان وکي تاسو ټول چې الله دې موږ ته نجات نصیب کړي او په دې خپل ایمان دې الله راته استقامت نصیب کړي دا د کبر خپل نقصانونه درته وښیي دویم نمبر کې دا چې کبرجن سړی نه چې څومره کبر د دوه منه کبر د دوه منه عقل ته نه ختمیږي زایل کیږي که تاسو زما دا خبرې په معاشره کې عملي کې تاسو ته پته ولګي چې دا مولا رښتیا وایي څومره غټ کبرجن غټ قمقلي زما په خبره نه پوهېږي په خپل کلي و عادت کې وګورئ الله ګواه ده چې دا خبرې د علمیت په انداز کوم څومره چې د سړي کبر وي دومره انسان نه عقل ختمیږي ورځ په ورځ کمیږي ما داسې لهجه وکړله که چا نه یو سر کبر کې وي یو سر عقل کچه کمه ده که چا کې دوه منه کبر وي دوه منه عقل ته نه کم دي که چا کې درې حصې کبر وي درې حصې عقل کم ده او که دغه الفاظ وکارومه غټ کبرجن د معاشرې غټ قمق زما په خبره پوهېږي په ایمان یې ووایي فرعون زه نمرود به یاد کړمه نمرود غټ کبرجن و په مقابله د یوه ملا کې راغی ابراهیم علیه السلام ډېر متکبر و نو دا د معاشرې غټ قمقل و او یوه خبره د قمقلۍ وکم دا به چې کوم سړی به مصافحې و ستړي مسې ته راتله نو ده به دا ورته ویلې چې تا ستړي مسې هلته ما ته منظوره ده چې ورې ما ته سجده ولګئ نمرود به ورته ویلې خو دا د ابراهیم علیه السلام وزیران راټول کړل وایي راځئ دې ته وایي قانون تصویب کړو شورا یې وکړله وایي چونکې ته خو بادشاه یې د ټول سرزمین تا ته خلک د سړي مسې دپاره راځي نو قانون به داسې تصویب کوو چې مخکې به یې تا ته سوده لګوله اوس به ځان سره بوټ راخلي چپل به راخلي لک ته به راخلي ستا ستړي مسې به دا وي چې په دې سر به دې ونیولي تاسې د دې الله تبارک وتعالی ته خو سجده کړه هغه سر چې سجده به یې غوښتله الله تبارک وتعالی دې ته جوړ کړ چې ښه سړي مسې چا ورسره کړه چې ډېر ګزارونه به یې سر ته وډول کړه نمرود ته هغه نه بعد به دا کس ستړي مسې وکړه دا د الله زینت زه به دا د کبر تاسو ته یو څو مثالونه پېښ کړم کبرجن سړی یو به دا راسره منئ چې غټ کبرجن غټ قمقل د معاشرې وي او زما دا خبره واخلئ او معاشره کې تطبیق یې تاسو ورته عملي پلان ورته وایي بیا تطبیق کړئ چې د مولا رښتیا وایي که دروغ چې متکبر سړی کېږي چې معاشره کې وغه کېږي قابل د وهلو چې دا وغه کېږي که سړي ته پته لګي چې دا سړی قابل د وهلو ده او متکبر انسان ده دومره قمقل دی دویم نمبر کې دا متکبر همیشه ګمان خطا لري ښه ګمان نه کوي په مسلمان باندې وجه دا ده چې ښه ګمان ځکه غریب ته دی ښه نه لري چې دی ډېر ځان عالي فرض کوي او دا لاندې خلک ډېر وړاندې ورته ښکاري ګوري یې نه که نه ګمان خطایي ځکه ورته راغلی دا خطایي ګمان چې دا لري بدګماني لري دې نتیجه دا ده چې بدترین سړی متکبر د خلکو په ذهنونو کې د سپینه دومره حقیر ورته ښکاري نه زما تا سره خبره نه اورئ واورېده متکبر سړی ډېر ځان عالي ګڼي بدګمانه سړی وي دی په خلکو په نس باندې چې څوک تکبر کوي دا ډېر حقیر د خلکو په سترګو کې د حیواناتو نه هم کمزوری ښکاري دې ځینې مختلفې بېلګې درته وکړئ د دې مسلې اصل کې مسله دا ده چې متکبر سړی ډېر غټ سړی ځان ته وایي لاندې خلک عقل ګڼي دې مثال داسې یو سړی چې په غره باندې ولاړ وي لاندې خلک ډېر واړه نه ورته ښکاري غږېږئ که بیا تاسو څه ګمان کوئ چې دې لاندې خلکو ته دا با سړی بیا جګ ښکاري که ټیټ هغه ته هم کمزوری ښکاري که نه چې پاسه موږ ته راګوري موږ خو ټیټ ګوري خو چې موږ درته ګورو پاسه نه موږ ته دی ډېر ټیټ ښکاري ډېر کمزوری ښکاري داسې ذلیل ښکاره کېږي
خو یو اعتراض تاسو باندې راوړی کولی شي چې یاره مولا په دې خبره کې خطا دی چې کله یو متکبر سړی راننوځي نو ټول خلک ورته جګېږي ډېر تکریم او تعظیم یې کوي په خدای قسم د کتاب پسې لیکلي تاسو مې زه خبره کوم وایي دا ولې ورته کېږي متکبر سړی ته ولې خلک جاي یو خو د حدیث لهجه ده اکرم الرجل مخافة شره د سړي شر نه ډارېږي ځکه عزت کوي خلک یو بل یو ښه مثال ورکړی ایمان یې وایي چې یو خړونکی سپی راسي یو چیچونکی سپی راسي دې ځای ته موږ تاسو په ټول منډې وهو که نه وهو ټیکي خو که نه ټیکي دې متکبر دغسې مثال ده چې متکبر سړی معاشرې ته راسي موږ ورته ټیکي کړو دا د دغه مثال لري هم لکه یو هم خړونکی حیوان ټول خلک وایي چې هلته نه بچ شه مخا دې داسې مثال ورکړی دریم نقصان د متکبر دنه منفعت نه دنیوي پیدا کېږي نه اخروي په خلکو دا خبره دلایل باندې خبره متکبر سړي نه محصل منفعت اخیستلی شي نه د پوهنتون اداره کې نه منفعت اخیستلی شي چې کله متکبر وي سوري وي منفعت یې نه وي د دې مثال یې ښه ورکړی ده اشرف علي تنوي رحمه الله وریځې پېژنئ لګېږئ خوراک خو خامخا پېژنئ دا وریځې چې کله پخېږي مې شور شغب یې نه وي شروع کړی وایه چې پخېږي فوټېږي نه ډېرې بوی کوي نه وریځې چې پخوي بوی نه کوي شور هم کوي بوی نه کوي یو خوري څوک قابل د منفعت دي د متکبر مثال دغسې ده شور یې ډېر ده بوی یې هم نشته ده قابل د خوړلو هم نه ده او چې کله وریځې پخې کړلی شي ښه په ارام هم سي قابل د منفعت هم وګرځي متکبر سړي نه دنیا کې منفعت نه اخیستل کېږي شور یې شته بوی یې نشته شور یې شته قابل د منفعت نه ده متکبر او چې کله وریځې پخې کړلی شي بوی یې وخېږي ویره نن په لیلې کې ماشاءالله کار جوړ ده ټول داسې سودمي ورته تا وایي دا تاسو ملازمي او چې کله سړي شي ګوره څنګه په ارام سي نه بعد قابل د منفعت هم ګرځي خاموش سړي نه ډېر منفعت اخیستل اخروي سزا دنیوي سزاګانې پیدا شولې اخروي سزا د قبر جنت د وکړي د قیامت په ورځ باندې چې الله ته ورځي یحشر المتکبرون امثال الزبر دا واړه میږي هم لیدلي د وړو میږو په شکل برابر اړوي ته ورځي دا ذلیل چې وي قرآن دې کومې سره ګورو نه د وړو میږو په شکل او متکبر شکل وي الله ته روان یو حدیث ته دي دوه حدیثونه وایي الله ته چې ورځي نو الله دته جهنم ته به سرنګون داخلوي او په جهنم کې د دې لپاره یو مرکز خاص ده هغه ته بولس وایي بعضې وایي چې نه بولس بعضې وایي بولس دا یوه کوټه ده په جهنم کې متکبر سړی هلته ورځي په دې کوټه کې رب العالمین د ته څه تیار کړي دوه شیان نار الانیار اور خدا اور په اور بلی اور خو وي نو دا ته اور په اور بلی نار الانیار دغه بولس کې اور په اور دې ته د جهنم جیل وایي چې جهنم هم سي او جیل هم وي اور په اور کې وي او طینة الخبال په اور باندې خوري زی مثال په دنیا کې درکوم طینة الخبال دې ته ویل کېږي چې انسان کله اور ته واچوي دې نه وینه ځلې ګندګي روانې که نه روانې دا ټولې به پای ته یو پایپ کې جمع کېږي دغه بولس مرکز ته به ځي ګرم بویاناکې ترخې دغه به یې خوراک متکبر سړي دا خوراک اور دې وي نارولانیار دې وي دا جیل دې وي په جهنم کې دې وي دا د متکبر سزا ده زه تاسو ته یو مثال پېښ کړم دنیا کې تاسو په دې قول نظر نه یي دا د بترومونو
ملبه تاسو لیدل دې کې ځان فرض کړه ګوره دا خو یخه ده که نه دا د خوراک وي دې کې به سړی 40 ګنټې تېرې کړلی شي ما دې په خدای قسم چې دغه ملبه چې دا کوم د بدلونونه ده دا په نسبت سره د جهنم ته سره لکه جنت الفردوس دا خوړل کېږي دا دې کې وخت تېرېږي چې بیا ګرمه وي کله چې د الله نه ویره راولئ دغه مخې ته راولئ جنت الخبر دغه معنا ده دا نه خوړل کېږي د متکبر سزا دغه ده چې الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ باندې ورکوي قیامت په ورځ باندې امثال زر د وړوي میږویو په شکل باندې وي او د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی په ولس نقل کوي چې دا جهنم کې یوه کنده ده یا جیل ده اور په اور باندې بلیږي او دغه خوراک به وي وینه ته دا د تمام جهنمیانو وینې زوي دا به د متکبر سړي خوراک وي تکبر دا د انسان لپاره خپل ځان ته ذلت ده الکبریاء رداء والعظمة ازاري زما رسول الله وایي چې الله وایي چې لویي او عظمت دا د خدای کمیس او پرتوګ ده کوم سړی چې کبر کوي که نه سوای سزا بغیر د مور نه په بل چي نشته ده او بله خبره ته وکړم دا الله تبارک وتعالی په دې کبر ډېر خفه کېږي ځکه دا کبر ګناه کبیره ده د خدای صفت خاصه ده وخلکو الله سره هر شی شته ده خو الله سره تواضع نشته عاجزي الله سره نشته ده الله سره چې ده وکړه لویي ده عظمت ته الله سره کبر ده نو چې دغه صفت کې انتظار ورسره شریک یې ته څه وایې ستا سره به الله څه کوي الکبریاء رداء والعظمة ازاري خدای سره هر شی شته یو تواضع نشته ورسره تواضع د بنده صفت ده موږ تاسو به عاجزي کوو او لویي به نه کوو نو کبرجن سړی د الله ته ډېر مبغوض وي الله تبارک وتعالی ورته په قهر او په غصې باندې وي او خامخا به الله ورته داخلي خو زه یوه خبره وکړم انسان سره کبر مناسب هم نه ده لږه حقیقت یې متوجه کړم ما ته ټول متوجه سئ موږ تاسو چې راغلي یو دنیا ته د دوه لارو د امتیازو نه راغلي زما په خبره ټول پوهېږئ موږ چې دنیا ته راغلي یو لارې مو دوه لارې مو د امتیازو دي د امتیازو د لارې نه راغلي زما په ټکو پوه شو واول که نطفه بیا چې خپل حقیقت ته وګورئ چې کومه نطفه د انسان نه وځي که دا تا ته په پلیټ کې زه کېدم ته ډوډۍ نه خورې او دا دومره پلیته ده چې قرآن پاک مهم ټکی استعمال کړی او دا نطفه چې د انسان نه وځي دومره انسان نجس شي چې غسل در باندې واجب وي او تاسو په ټوله دنیا کې د دې یو خوراک انسان پیدا کړی چې دا وخوري مبدا دې دغه د دوه د لارو د امتیازو نه د راتګ ده اوله د نطفه ده و آخرو کجیفه چې کله انسان په دې ګرمۍ کې مړ شي د خوست په ګرمۍ کې انسان مړ کړه 3 ورځې یې پرېږده په کور کې کټ کې کېده په ایمان یې وایه د عامو حیواناتو نه دومره بدبویي شي لکه انسان خو په حقایق په ایمان عامو حیواناتو نه دومره بدبویي نه شي وایه که نه لکه انسان نه شي دا اخرنۍ واټن کټیفه اخر کې مردار یا الله که دا انسانان په دې ځمکه پاتې کېدی او دا قبر کې نه داخلولی خو خدای قسم د معیشت به یې راباندې خراب کړی دې انسانانو دې بدبویي دي که څوک خو دې نه کول پکار ده اول دې نطفه اخر دې جیفه مرداره وما بین ذلک تحمل الخبث چې کتم ځو او پورته ځو ځان سره خېټه کې ګندګي نه وړو وایه که نه په ایمان وی چې کتم روان یو پورته روان یو ګندګي په خېټه کې شته که نشته که زه تعبیر وکړم داسې چې انسان څه معنا د ګندګۍ ډوی که غلط بسم وایه که نه نو حقایق ووایو که دا ستا بدن که رب العالمین یې ویلی چې یاره دې نه دې بوی شروع شي پوهنتون ته به راشي کور کې به زنانه د سر وخت کېږي لور به د سر وخت کېږي
چې ستا بدن نه دې هغه شي بوی راشي چې تا په خېټه کې ده خپله قضاوت وکړي چې ما او تا په کور کې کوم ځای کې ګندګي اچو هغه ګندګي ته څومره چېرته ږدو دا خو د الله یو لوی فضل ده الله راباندې کړی ده چې ګندګي ختم کړو کور ته وړو او الله تبارک وتعالی بوی منع کړی ده او منافس هم لرو مثلا چې د ګندګۍ ډبې به ثابت دي نه چې قبر وکړي لري به نه رښتیا وکړو نو ډېر شکر نه وباسو چې خدای سره دې قبر بیا هم دې ښه شکل راکړی ده ډوډۍ وخورو کاته پورته ګرځو خلک را سره الفت ساتي څومره دې الله فضل کړی وایي ما دې وایي که زموږ تاسو د بدن حکم ادا وکړي چې دې بدنونه دې بوی شروع شي دومره په ازدحام به موږ تاسو دلته کېناستی سو ټول وایي الحمدلله ما ورته ته چې الله عزت راکړی دی د ایمان د وجې نه الله دې موږ تاسو استقامت په ایمان وشي په خدای قسم ده چې ایمان نه وي که نه د ګندګۍ ډبۍ په انسان باندې زر کرته شرافت کوي زما دا خبره ده چې انسان کې ایمان نه وي تقوا نه وي د الله ویره نه وي هغه ډرام چې ګندګي پکې اچول کېږي ما په خدای قسم ده چې په انسان باندې قدرمند ده دا یو ایمان یو جوهر ده د سرو سپینو نه یو بهترین جوهر ده چې وچ په وچ الله راته نصیب کړی ځکه یې راسره قدر نشته ده دومره تکریم تعظیم الله راته نصیب کړی ده د ایمان نو ټولو علماو استادان نه مې درخواست ده قبر مه کوو چاته داسې مه وایه چې زه پوهنځی او پوهنمل یم ته را مدیر سړی که کله پوهنمل او پوهنځی د الله په تله کې کېښودل شي او مدیر که کله پوهنځی د الله په تله باندې دروند شو که نه بیا زه ورته چې ته رښتیا پوهان خو کله د الله په تله کې ته وتلل شولې او یو مدیر درسره وتلل شو او کېدای شي مدیر یو کارمند تا باندې بیا ټیټ وي د خدای په تله کې بیا ورته ته پوهان نه یې الله تبارک وتعالی ته بیا دا پوهان نه ده حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله په مکې مکرمې کې نو رسول الله فتح د مکې وکړله نو اذان یې وکړ بلال الله اکبر الله اکبر یو کافر وایي دا ایمان یې نه و راوړی وایي اما وجد محمدا غیر هذا مطلب د دغه ټول کارغه به څوک نه پیدا کېږي چې ټوله ورځ دا کارغه حضرت بلال یې کوده حضرت بلال خو په الله عاشق و الله سره ډېر قدر وکړه الله ورته انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای په نس باندې عزتمن سره څوک ده بلال په اعتبار د رنګ تک تور ده په اعتبار د نسب سره غلام ده 1400 کاله وروسته چې ما ورته خلق غلام څنګه وایي رضي الله تعالی عنه یا الله ته بلال نه راضي څخه دغه کمال وایي بالمقابل کې سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقابله کې یو بل متکبر چې هغه به دا ویلي انا داسې به منډه راپورته کړله ابو جهل دا عمر نومیږي انا اعز هذا الوادي زه د مکې مکرمې عزتمن سړی زه د دې قوم قدرمن او رښتیا هم قدرمن عزتمن سړی نن چې ابو جهل نوم څوک اخلي نو علیه لعنت ورته وایي او تاسو قبر پیدا کړی دی د ابو جهل او زموږ د بلال قبر پسې خلک تمنا کوي کرا پیسې پسې لګوي چې خیر کاش کې د حضرت بلال قبر ته ورغلی وي دغه تواضع عاجزي دغه یو بهترین معیار دی ځکه بیا سبا مې د بحث د رسول الله په عاجزي درته وکړو او دا چې خلفای راشدینو په عاجزي مې وکړه بیا به کوي الله تعالی دې موږ ستاسو دا ناسته قبوله کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمت علیکم الله دې مجلس ټول مقاصد سره موږ سره پوره وکړي د فتنو دور د الله جدید اثر فتنو ظالمانو ټول تمام ناس الله ټول حرکات سکنات اقوال